علیکم استاد. وعلیکم السلام. ښه جوړې؟ شکر مننه. استاد ځي ښار ته؟ او ولې نه ځو کېنه که نه. کې خو به نه خو څو پیسې به واخلي. مړې په دې ځوانۍ چې څو دې خوښه یې بس ورکه کېنه. نه ووایه که نه چې اول خبره صفا شي ښه دی. ښه بس داسې وکړه چې سل د نورو نه ملو او ما هغه سل ورکړه به زه کېنه. استاد سل خو ډېرې زیاتې دي ولا ناجایز هم ده. هغلته وګوره سړک نه هغه ګاډي رشکې ولاړې دي ورشه چې په سل چاوې وړې نو بیا راشه ما ته ووایه. 100 روپۍ خو کرولا عمل هم مخکې سیټه. بس خوښه دې زه لاړ شه بیا زه استاد زر بس کېږم خو زر لاړ شه ضرور کار. کېنه زه کېنه. استاد د مټ صبر وکړه. وروره د خدای په رضا که څه د وسې کېږي 100 روپۍ کومک را سره وکړه. ډېر غریبانان یو د کور سرپرست یم د ګټو وټ هم څوک نشته. بس که څه د وسې کېږي الله پاک به درته په هغې دنیا کې اجر درکړي. الله دې ورته اجر درکړي. افغانستان والله ته جوړ شه. استاده که ته هم څه وسه کېږي د الله د رضا دپاره خدای پاک به درته په هغې دنیا کې اجر درکړي. یو وروره دا تاسو څه شی شروع کړی دی؟ د انسانانو نه یې غواړئ نو د الله تعالی نه یې ولې نه غواړي؟ شکر په څلورو اندامونو روغي ښه ځوانې ګیره کې خو دې داسې خط اچولی ته یې که د مالي وزارت رئیسي او نور چې دی سوال او خیرات غواړي دیړي مزدوري ولې نه کې؟ استاده د ګردو تکلیف لرم دیاړې نشم کولی. زه بابا داسې د ورځې مونږ 50 او 50 ګورو. دا استاد خو نه پوهېږم چې د کوم ځای تا نه پېژني او مونږ ستا غوندې خلک ډېر ښه پېژنو. سوال مه کوئ. څوک چې سوال کوي که نه نو الله تعالی هغې ته د محتاجۍ دروازې کولاوي او څوک چې د الله نه غواړي هغې ته د رزق زمینه برابروي. زه لاړ شه زه استاده یو منټ صبر وکړه. مهرباني. هغه بېچاره درته راغی سوال یې درنه وکړ او تا دومره بې عزته کړ چې څه دې وسې نه و ورته به دې ویل څه مې د وسې نه کېږي درنه وتلی یم. دومره خبرو ته څه اړتیا و دومره بې عزته کېدلو ته؟ ګوره وروره دغه خلک ته نه پېژنې مونږ دې ښار کې ګرځو دا خلک زه ډېر ښه پېژنم. ته څه فکر کې چې دا ننګرهار ښار کې دې چوکې تالاشۍ کې دا ځوانان ولاړي او تا ته وایي چې وروره یو ډوډۍ راته واله او یو ډوډۍ راته واله. ته څه فکر کې چې دا صرف وږي دي؟ نه دوی د دې نه کاروبار جوړ کړی دی. که د هغه یو ډوډۍ وه دا ما به ورته اخیستې وه تا به ورته اخیستې وه خو چې 100 نفر هم تېرېږي دا د دې 100 واڼو نه یو ډوډۍ هغې وایي چې دې ته اوس ډوډۍ سالم څوک 50 ورکوي څوک 100 ورکوي څوک 10 ورکوي څوک 20 ورکوي. دا جتمن نه دي. سوال خلک د الله نه کوي د انسان نه کوي. او بیا دا خو ځوان جانو څه ګوډ نه و شل نه و مایوبه نه و څه پېښ شوي خو دا د دې کاروبار ګرځېدلی دی. ته په دې مه خفه کېږه. بس استاده ډېر خبرو ته ضرورت نشته طریقه چالان کړه چې ځو. استاده ولې څه چلو شو؟ والله وروره نه پوهېږم چې څه چل دی پکې چې کلچ تارش کېدلی او که څه شوی دی. لږ وبخت زه ګورم یو ته وګوره. څه دې وسې نه و ورته به دې ویل څه مې د وسې نه کېږي درنه وتلی یم. دومره خبرو ته څه اړتیا و دومره بې عزته کېدلو ته. استاده یو منټ صبر وکړه.
استاده زه له تا څخه ډېره زیاته بخښنه غواړم ته اوس ما وکته چې ته معذور یې او تا نه چې هغې سوال غوښته او تا چې ورته کومې خبرې وکړي ته په حقه وي ما معاف که ما تا ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي او بې عزته مې کړې دي نه قربان هېڅ خبره نشته زه صرف په دې خفه کېږم چې په کوم حال موږ او تاسو یو باید د الله شکر وباسو او د انسان نه ولې غوښتنه وکړو د انسان نه ولې سوال وکړو انسان په ورکړه څوک نه مړېږي د الله جل جلاله نه یې وغواړه چې هم یې درکړي او هم پې موړ شي ته په دې معذور خپل لګې کار او مهنت او خواري کې او هغه ځوان جان دی او همداسې سوال او خیرات غواړي باید 100 وارتې هغه کار وکړي او استاد ما معاف که نه قربان زه خفه نه یم خو دغسې خلکو د یتیم د یسیر او د غریب حق ورک کړی دی ما ته خو ځان په سوال باندې ډېر بد ښکاري نه پوهېږم چې دې خلکو ترې نه ولې کاروبار جوړ کړی